وایي د احمد د نیا ونه یا قد په هر کال کې 1 پر 4 سانتي متره کمیږي. هغه غواړي پوه شي چې د نیا ونه به یې په راتلونکي 3 کلونو کې څومره بدلون ومومي. کوم یو د دې افادو څخه د پورته حالت سره سمون کوي. ګورئ د قد کمیدل موږ تل په منفي عددو باندې ښیو. لکه دا 1 پر 4 موږ منفي لیکلی سو. منفي 1 پر 4 سانتي متره ځکه قد دلته کمیږي. که وغواړو دا په راتلونکي 3 کلونو کې محاسبه کړو نو دا باید منفي 1 پر 4 درې وارې جمع کړو. نو د جمع لنډه لاره چې د هغه ضرب ده. نو موږ کولی سو ولیکو منفي 1 پر 4 ضرب د 3. دا لومړنۍ افاده چې ده بلکل زموږ حالت سره سمون کوي. دلته تاسې ګورئ په ضرب کې که علامه د منفي 4 په خوا کې اوسي یا هم د 3 په خوا کې په حاصل کې کوم تغییر نه راځي. خو دلته زموږ هدف د حاصل څخه نه دی. زموږ هدف چې دی هغه د دغه منفي راتګ دی که نه، چې دا منفي باید د 1 پر 4 په اړخ کې اوسي یا د 3 په اړخ کې. ګورئ که دا د 3 په اړخ کې اوسي دا د کال کموالی ښیي، یعنې 3 کاله شاته راتګ ښیي. او که دا د منفي 4 اوسي یا د 1 پر 4 په اړخ کې اوسي وبښئ منفي 1 پر 4 په اړخ کې اوسي، نو دا د دې معنا ورکوي چې دا قد راټیټېږي. نو د دې څخه دا لومړۍ افاده ښه ده. همداسې هېڅ یو نه نیسو ځکه دا لومړۍ افاده د دې پورتني حالت سره کاملا سمون کوي. اوس راځو دویم مثال ته. وایي یو شپون د 4 ورځو په اوږدو کې، ګورئ 4 ورځو په اوږدو کې هره ورځ خپل 3 پسان د لاسه ورکوي. دغه د پسانو د لاسه ورکول هم موږ په منفي عددو باندې ښودلی سو. لاندې مساوات پورتنی حالت څرګندوي. موږ ویلې چې د یو شي کمیدل یا د لاسه ورکول هغه موږ په منفي عددونو باندې ښیو. د دلته ګورئ موږ ته لیکلی ده چې منفي 3 ضرب د 4 ځکه په 4 ورځو کې دا هره ورځ خپل پسان د لاسه ورکوي. نو په 4 ورځ کې به تقریبا منفي 12 پسان د لاسه ورکي. اوس همدغه دلته غواړو چې انتخاب کو ځکه ویلي ټول هغه شی چې یا ټول هغه برخې چې په لیکي کې غوره کړي. ګورئ دا شپون خپل 12 پسان په یاد وخت کې د لاسه ورکوي. څرنګه چې ما تاسو ته وویلې دغه منفي 12 د 12 پسان د لاسه ورکولو معنا ورکوي. نو دغه لومړۍ افاده بیخي صحیح ده. راځو دویمې ته. وایي دا شپون منفي 12 پسان لري. دا هېڅ معنا نه لري. که موږ وایو چې یو څوک 12 پسان یا 12 ژوي لري نو هغه په مثبت عددونو باندې ښیو ځکه دا درلودل چې دي دا یو مثبت عمل دی او مثبت شی ده. نو موږ یې مثبت ورته لیکو. خو که وایو چې کمیږي یا د لاسه ورکوي دا منفي عددونو باندې ښودل کیږي. نو دا شپون منفي 12 پسان لري دا هېڅ معنا نه لري. دا هم غلط دی او هېڅ یو نه نیسو ځکه چې لومړۍ افاده موږ صحیح نیولې ده. راځو بل مثال ته. یوه تلویزیوني ژوندۍ خپرونه په 3 میاشتو کې خپل 9,000 لیدونکي د لاسه ورکوي. دوی په هره میاشت کې ورته تعداد لیدونکي د لاسه ورکوي. دا لاندې مساوات پورتنی حالت څرګندوي. ګورئ د لیدونکو د لاسه ورکول هم یو منفي عمل دی. نو کمیدل معنا ورکوي یعنې لیدونکي کمیږي. نو موږ ورته منفي 9,000 لیکلی سو. ګورئ منفي 9,000 تقسیم پر 3 ځکه چې په 3 میاشتو کې موږ غواړو چې په پوسو چې په هره میاشت کې دوی څومره لیدونکي د لاسه ورکوي. نو دا مساوي کېږي د منفي 3,000 سره. وایي دا منفي 3,000 موږ ته څه شی وایي؟ ټول هغه چې په لیکيږي غوره کړئ. د تیرو 3 میاشتو په پرتله د دوی 3,000 لیدونکي کم شوي نه. موږ دلته ویلې چې په 3 میاشتو کې دوی 9,000 لیدونکي کم شوي. نو دا صحیح نه ده. همداسې ویلې مجموعي بدلون چې د لیدونکو په شمیر کې راغلی ده هغه منفي 3,000 ده. نه موږ وویلې چې ټول مجموعي بدلون منفي 9,000 ده او په هره میاشت کې 3,000 لیدونکي کم شوي دي. نو دغه منفي 3,000 موږ ته همدا وایي چې په هره میاشت کې 3,000 لیدونکي کم شوي چې کوم په دغه 3 واړو عبارتونو کې نشته ده. نو موږ هېڅ یو نیسو.